السلام علیکم د کمپیوټر امید درس ته مو په خیر راغلی تیر ورځ موږ ټاسبار مکمل وویلو ختم کړو راځم ټاسبار سیټینګ ته په ټاسبار کې موږ نوټیفیکیشن ایریا ویلې و ټاسبار دویم درسو څنګه کولای شو کوم شیزونه زموږ سره د ځکه ټاسبار باندې شو شي او یا نه آپشن کوم شیزونه چې غواړو چې او موږ ته وخدل شي الته کې په نوټیفیکیشن کې الته چیک لګو چې کوم نو غواړو دغه څنګه موږ چیک اخواته کوو همدارنګه موږ چې دا آن اف کول ول د نوټیفیکیشنز چې کوم اپشن تاسو غوښتي یا کوم آیکنز تاسو غواړئ د شو شي نو هلته موږ چیک لګول او که چیک ونه خواته کوو نه بیا موږ ته شو کیږي نه چې ګورو د دې کې کلیک کوم نو ماته ګور هغه نه شو کیږي اف کیږي به ګوره اپ شي او بل ته ګوره اوس ماته هغه څه کې شولو کوم د چارج نه خاچي و دینه پس موږ راځو نن ډیر مهم درس وایو په کمپیوټر کې ډیر مهم درس تاسو هر یو سره کمپیوټر موجود ته حتما چې د کمپیوټر کلاس کې نو کمپیوټر لري نو دا درس یادول او په دې باندې ځان فکر کول ته ډیر زیات مهم دی راځم چې کله ګوره په ټاسبار په هر ځای کې ودرېږم او زه رائټ کلیک وکم نو د ځکه زما سره یو مینیو اوپن کیږي سو اوپن کیږي یو مینیو را سره اوپن کیږي کلیک کوم ګوره مینیو را سره اوپن شو په دې کې مختلفي خبرې دي مختلف آپشنز دي د هر یو بوز موږ بیل د کو چې ډیر زیات مهم دي باید ځان پرې پوي کړئ اوس ته ګوریا زه راځم رائټ کلیک کوم اول خو کوم آپشن چې دغه ما سره ټاسبار سیټینګ د ما ټاسبار سیټینګ ته وړي دویم آپشن زموږ سره د ځکه هغه لاک د ټاسبار ده فلحال زما سره چیک کړو د ځکه نه لګیدلای ټاسبار لاک کول کې د ټاسبار لاک کول د چیک نشته پکې زما ټاسبار نه لاک زه کولای شم خپل ټاسبار ګوره غټ کم او بیرته څنګه کوم کوچنی کم ها زموږ څخه درګره کوښښ کېدل شي کولای شو موږ ټاسبار رائټ ته کولای شو د ټاسبار چیرته لاړ شي پر ټاپ ته لاړ شي او هر ځای ته تاسو غواړئ هغه ځای ته تاسو وړلای شي چینج کولای شي صحیح نو دا خبره زموږ سره څنګه کوي یو ستونزه زموږ د لپاره جوړي اوس موږ غواړو چې د ټاسبار لاک وي زموږ سره او هیڅ څوک دې مونږ شي کولای چې هغه یو ځای بل ځای وسی نو بس دې کې کلیک وکړه چې چیک اون کا چې کله چیک اون کو ټاسبار کې ګورو اوس دا ټاسبار اسکل څوک نشي کولای چې هغه غټ کی نه خپل کولای شي نه بل څوک کولای شي ترغه پورې چې تاسو د دې ټاسبار لاک سره چیک نه وي خطا کړای صحیح بل خبره زموږ سره چې د هغه ټاسک منیجر ده ټاسک خپلوي دنه ته پروګرامونه چې هر څونه موږ اوپن کوو هغه موږ ته په ټاسک منیجر کې شو کیږي هلته کولای شي چې تاسو خپل ټاسک مو منیج کړئ کو غواړئ پروګرام اوپن کړئ کو غواړئ پروګرام بند کړئ هغه هر څه یې ځخه کیږي بندول د پروګرام اوپن کول نه سوري اوس غواړم چې ټاسک منیجر باندې تاسو خو صحیح وای کوم په دې باندې ځان وای کې چې دا مهم ده زه راځم ټاسک منیجر ز اوپن کوم ټاسک منیجر کې موږ د ټول هغه پروګرامونه خای کوم چې موږ اوپن کړی دي او د هغوی په اړه باندې چې هغوی څومره میموري زمون کنزیوم کوي څومره ځای زمون نیولای دا ریم څومره نیولای څومره پوری د دې پروسس روان یا ټول موږ ته خي اول ګور زما سره 3 اپس اوپن دي یو ما ټاسک منیجر اوپن کړو ګوګل کروم دا او بل ما بندکیم ریکارډر چې کوم اف دغه ما اوپن کړی دا د بیک ګراوند کې چې کوم پروسس روان دي خپل د وینډوز پروسس دي هغه هم د ځکه تاسو ته یو دانه شو کیږي خو زه چې هر څومره پروګرامونه اوپن کوم هغه زما سره ټاسک منیجر اپس کې چې دا ماته د څه کې وخیه زه اول راځم زه ورډ پروګرام اوپن کوم فرض کړه په ورډ کې یو دانه فایل را اوپن کوم د انټرویو لیټر مې را اوپن کړلو او بل بچی دا زه یو بل فایل هم را اوپن کوم هغه به زه ایکسل فایل را اوپن کوم فرض پروګرام را اوپن کوم او تاسو ته به اوس فتح اول لګیږي ټول بچی دا ماته په دې کې شو کوي ګور ایکسل به را اوپن کړلو ورپسې یو دانه بل پروګرام د ذکر سره د سپایډر دا به را اوپن کم نو دا هم ما را اوپن کړل نو د ځکه اوس ماته خېج کوم پروګرام څومره ځای نیولای دا کوم اپ چې ما اوپن کړی دی فرض کړه دغه ورډ ګوره د 15 سیم ډیزاین نیولای ټاسک منیجر 15 سیم ډیزاین نیولای او کروم ګوره تبای کوي میموري ریم چې دا غخوري نو څومره نیولای تقریبا یو جی بي ته ورنږدې ده څومره تاسو ولته ټیبس اوپن کوی نو دی باندې بوج راځي او دا به اضافه کیږي بندکیم ریکارډر چې د غاتات یعنی ولای د ځای دا شان دي دا وګوره کوم سپایډر چې موږ آی ډی د فایتان اوپن کړل دیم تقریبا چې دا 300 تورغلو ام بي پر ځای نیولای دا نو دا خبرې د زمونږ سره هغه پروګرامونه موږ ټاسک منیجر کې شو کیږي کوم چې موږ اوپن کوو هغه زمونږ سره خلاص وي دلته کې ګوره اوس یو مهمه خبره باید تاسو سر خلاص کې په دې باندې چې زمونږ کمپیوټر کې ګوره کله چې تاسو کمپیوټر اخلئ یا عادي تاسو هر ځای کې اورئ وای کمپیوټر د 100 جی بی ریم لري وای زما کمپیوټر 2 جی بی ریم لري نو چې 2 جی بی ورته ویل مخ نه اړای وای 2-3 په در کمره کوي نه تا کو ته تاسو 8 جی بی ریم لري نو بس بیا وای چې ریټم څنګه شي سیوا شي نو خبره ده
چې ریم زموږ په کمپیوټر کې ډیر اهم رول لوبوي. هغه ولی همدا ځای د دې ریم کارولو او ځای استعمال دا ده. که زما سره چې 2 جی بی ریم وای په حال به دا کمپیوټر باندې ما دومره پروګرامونه نشي اوپن کولای. یوازې که کروم مې اوپن کولای دا به جام کېدلای ځکه چې الریډي ګوره د زی کیو ګوره زما سره ځینې ټاسکونه روان دي. 100 ام بي دی ګوره 2 ام بي او 100 ام بي د څو ګوره دا ټاسکونه زما سره روان 250 ام بي 4 ام بي دام چلو تقریبا 1 جی بي دا راځي او که زه یو کروم اوپن کوم نو هغه به د ماته ډیر مشکلاتو زما ریم پول کېدل او میموري د زمنګ سره دا ریم خيخه 15 یا پرې 20% او زما سره ګوره کنزیوم شوی د نیولې د ځای دی خلم دورته نو دا به زما سره پول کېدل او کمپیوټر به زما جام وای. که 4 جی بي وای نو دا به ډیر په سختي باندې نو چرته ولې دا دومره پروګرامونه چې ما اوپن کړی دي کمپیوټر به مې هنګ کېدل چې مشکلات سره دا مخ کېدلو. خو په دې کې چې دا یو خو اس اس ډي دا اس اس ډي ریم هارد ډیسک چې کوم دا هغه هم تیز وي او بل دې کې چې دا ریم 8 جی بي دا نو 8 جی بي ته دا نه رسیدل که زیات ویلان دی به 1 جی بي دا کوم بیک ګراوند پروسس چې روان وي نو 1 جی بي دا شو 2 جی بي شو دا د 2.5 جی بي نو دا نور په مصورات شو نو تقریبا هارډلی چې 3 جی بي پورې دا رسیږي زما ریم میموري سره کوم دی چې نیولې وي خو ذاتي کنزوم کړي 15% زه ته دې خبره صرف کوم ها نو 2 جی بي فرض کړه د دې ونیولو نو زما سره بیا هم 4 جی بي پاتې کیږي ځای صحیح شو نو کمپیوټر باندې زما کوم بوج نه راغلی زما میموري چې د پول شوی نه 15 یا د اوس هم پر زما سره چې دا 45% نور هم شته زه کولای شم چې نور پروګرامونه هم را اوپن کړم خو که چیرته زه دا سلو ته ورسیږي یا نویو نه خو ته وراوډي نزدیکیږي نو زما کمپیوټر به څنګه کېږي ورو به سلو کېږي هنګ کېږي به او جام کېږي به نو تاسو به داسې کار کوئ کله چې تاسو کمپیوټر جام شولو بیخي کار پرېښودلو او کمپیوټر مو سلو کېدلو کار نه کولو غواړئ چې اوس کمپیوټر دې بند کړي یا کومې ټاسکونه چې روان دي بیک ګراوند کې ته غواړې چې هغه بند کې پروګرامونه ته اوپن کړي هغه بندول غواړي فرض کړه زما کمپیوټر هنګ شو اوس غواړم د پایتون چې کوم آی ډي دا زه بند کړم سپایډر نو دا ګوره ته سلیکټ کړه کلیک وکړه او دې نه په ان ټاسک باندې به کلیک وکړي په ان ټاسک مې کلیک وکړلو نو بس هغه د دغه کار ختم شو 15 یا زما د میموري کوم یو کنزیوم شي او هغه سو تر غله اتیاو د دا ورسېد اتیاو نه هغه کې دا چلیږي خلم دا که زه کوم اوپن کم نو بيخي به زه چې هغه تر راشي او یا او 15 پېټو ته راشي هم دا شانتي که زه غواړم ایکسل باندې کوم نو بس ایکسل سلیکټ کا او ان ټاسک کا نو دې تاسو کولای شئ چې په اساني باندې هغه پروګرامونه چې کوم مجام شونه بند کېدل د ټاسک څخه څنګه بند کی پرفارمنس د تخې په دې کې د یو ټاسک دا څنګه روان د کمپیوټر خپل پرفارمنس تاسو چې کولای شئ ګوره 8 جی بي ریم دا او دومره پورې 4 جی بي ریم چې زموږ سره یوز کیږي اوس روان ده او ډیسک چې د هغه اس اس ډي ده ما چې تاسو یو وخت دند درکړو چې خپل کمپیوټر هر څه مو چې معلومات نو ګوره زما سره کوم ډیسک دی هغه د یوز کیږي هارد ډرایو هغه چې د زما سره اس اس ډي هارد ډیسک یوز کیږي د انټرنیټ او غیره وای فای مای فای تاسو هر څه پته درته لګیږي چې څومره پورې زما د سپیډ وغیرہ چې ټول جی پی یو ګوره هر څه د څه پته لګیږي اف هیستوري د دې مکمل معلومات تر کوي دومره ډیپ موږ نه زو نو بیا به پکې ګانګه سیروسته ان شاء الله چې وخت په تیریدو سره ایڈوانس شول او تاسو پوه شو یا نور پر خو سر خلاص شوی د دمو پیژندلو نو څومره چې مخکې زو ان شاء الله چې نور مو سر خلاصي کې درسونه باندې به دوباره په دې باندې ریویو کوو په کنټرول پینل کې به بيخي ان شاء الله پرې پوه شئ نو دا اوس موږ سره ټاسک منیجر چې په ټاسک منیجر کې هر ټول پروګرامونه موږ ته شو کېږي کوم چې موږ په کمپیوټر کې اوپن کړی وي او دغه پاړه باندې مکمل معلومات موږ دا راکوي چې څومره میموري او ځای زموږ سره نیولای ده بل خبره زموږ سره چې دا هغه په دې کې چې دا ګوره شو ډیسکټاپ ده شو ډیسکټاپ مې ته مخکې ویلې شارټکټ دا ده زه راځم دا ورډ د زما سره پس که ورډ وی ارسو پروګرامونه چې تاسو اوپن کړی دي اوس غواړم چې ډیسکټاپ ته راشم مې کوم فایلز دی هغه ایډیټ کوم ډیلیټ کوم ورڅ په کول غواړم کولای شم بیرته تر تا غواړم یو شارټکټ مې ته ویلې کیبورډ نه وینډوز بټن پلس ډي به تاسو پریس کړئ تاسو ډایرکټ دی ډیسکټاپ ته خو دلته یو بل خبره ده زمونږ سره بیرته چې دوباره موږ وینډوز بټن پلس ډي پریس کو بیا موږ راوړي بل طریقه مې ته دا ویلې و تاسو کله راغلی ایروپیک ته تیسته د ټاسک بار اخیری سر ده په دې تاسو کلیک کړئ ډیسکټاپ ته جوړي دوباره چې بیا کلیک وکړئ په بیرته هغه غوښتل راوړي چې هر وینډوز کې ته ولاړ وي بل خبره زمونږ سره چې دا هغه تاسو کولای شئ همدغه کوم ډیسکټاپ ته تاک او بیرته راوتلا تاک ورڅخه نو تاسو د دې نم کولای شئ رائټ کلیک وکړئ ټاسک بار باندې ورته شو ډیسکټاپ ما د ډیسکټاپ وخه و ډیسکټاپ ته راغلی دي چې هر کار وي هغه ته تر سره کا هغه کارونه تر سره کړل خلاص شو واپس راشه ډیسکټاپ په ټاسک بار باندې کلیک وکړئ شو اوپن وینډوز کوم وینډوز چې ما اوپن کړی او مخکې هغه ته وخه دغه وینډوز ته واپس بیرته راوړلې خلم ده اوس بیا راځم رائټ کلیک کوم او د ځکه ځینی اپشن دي ما سره د شي تاسو سره اپ دي ان کول لپاره
سره بس داسې کار وکړم. تاسو به 2 وینډوز واخلئ. فرض کړه ما ورډ کې چې د 2 وینډوز واخیستي، زما سره سیکنډ وینډو ده او زه اوس غواړم دا هم در سره کروم هم ده او د آی ډي به هم را اوپن کړم. همدارنګه که نور هم څه وي زه غواړم چې اوپن یې کړم نو زه یې اوپن کولی شم. صحیح شو. اوس زه غواړم چې همدا وینډوز ساید بای ساید زه وښیم او ما ته ساید بای ساید شو شي. ساید بای ساید غواړئ که په هره طریقه یې غواړئ داسې کې ته آپشن شته ده. اول خبره زموږ سره دا ده چې شو وینډوز ساید بای ساید کوم وینډوګان چې اوپن شوي دا ماته څنګ په څنګ باندې وښیه. کلیک وکړه نو ګوره دا وینډو درته یو خوا ته وښودله، بله وینډو ته بلې خوا ته وښودله. خیال هم ده تاسو کولی شئ دا شانتې کوي. هر چې ته چې وړئ نو هغسې ته یې وړلی شي، غټولی شي، وړوکی کولی هم شي. د وینډوز څه وکړه ما ته یې ساید بای ساید وښیه. بل د دې دپاره شارټکټ ښه دا ده چې تاسو وینډوز بټن به ونیسئ او ایرو بټن چې کوم دي هغه شي چې دي په کوم بټن باندې. زه به راشم تاسو ته به زه کیبورډ آن سکرین را اوپن کړم، تاسو ته پته ولګېږي دا کیبورډ ده او په دې کې ګوره دا وینډوز بټن تاسو پریس کړئ او دا بټن تاسو پریس کړئ. چې کوم وینډوز تاسو اوپن کړي هغه به دې کوچ ته راځي او کله چې وینډوز بټن او دا تاسو پریس کړئ ډایرکټ وینډوز او دا بټن یو ځای پریس کړئ نو د بل به درته د بل سایډ ته راشي. اوس ګورئ زه د کیبورډ نه هم دا شانتې کوم، وینډوز بټن دا پریس کوم، ګوره دا یو کوچ ته شولو او نو ټسکونه د ښیي چې ډي سر ته کوم راولئ څه شی راولئ. زه پر مثال دا غواړم چې دا راشي هلته نو کلیک وکړه دا به تاته دې سایډ ته راشي. یو سایډ ته یو څه شو او بل سایډ ته بل څه شول. نو دا و زموږ سره د وینډوز ساید بای ساید ښودل چې همدا کار تاسو کولی شئ له دې څخه هم ترسره کړئ چې وینډوز ماته څنګ په څنګ باندې وښیه. بیا ورته وایم چې ماته یې سټیک وښیه، مطلب یو بل د پاسې وښیه. اوس ګوره وینډوز دا شوه، بله وینډوز دا شوه، بله وینډو دا شوه، یو بل د پاسې راته ښیي چې څومره وینډوګانې ما را اوپن کړي دي. بله خبره دې کې دا ده چې ماته دا کسکیډ وښیه. بله طریقه ده ګوره دا کسکیډ شولو. یو طریقه دا دی ګوره یو لاندې بله، بل لاندې بل لاندې بل لا شانتې یو بل پسې راځي کسکیډ شکل باندې. نو چې هر قسم ته تاسو غواړئ هغه شانتې تاسو وینډوګانې شو کولی شئ. نو خدای دې وکړي چې دې پورې به تاسو پوه شوي یې. زه ورته وایم چې ماته یې انډو کړه دا کسکیډ چې کوم وینډوګانې وي ګوره بېرته به تاته خپل هغه عادي حالات ته راشي. کسکیډ څخه به دا بیا ووځي. بله خبره زموږ سره چې دا په دې کې نور څه نشته ده. کسکیډ کړی دې وي که ساید بای ساید کړی دې وي ګوره ساید بای ساید ده. بېرته ورته وایم چې ماته یې انډو کړه ساید بای ساید ګوره بېرته عادي حالات ته راغللو. صحیح شو. پس که 2-3 وینډوګانې وي یو ځای کار ترسره کوي، یو نه لیکل راخلي بلکې ته لیکل کوي، یو کې پی ډي اف د تا سره هغې نه راخلي ورډ کې لیکي، همدا شانتې نور کوم کارونه ترسره کوي نو تاسو په یو ټیم باندې څو کارونه بیا ترسره کولی شئ د همدې په واسطه باندې. بله مهمه طریقه مې ته وښودله د شارټکټ لارې نه هغه عملي کوي نو ډېره مزه کوي. چې کله 2 وینډوګانې تاسو په کار شي 2 څیزونو کې کار کوي، یو په انټرنیټ کې کار کوي او دې خوا ته لیکل نوټ اخلي نو ډېر به تاسو ته په درد باندې خوړل کېږي. بله خبره زموږ سره چې دا شو ټچ کیبورډ بټن په دې باندې زه کله کلیک وکړم ګوره زموږ سره چې دا ده ټچ کیبورډ زموږ سره دا راغللو. خیال هم ده ورته زموږ سره هغه کیبورډ ده چې ما ته مخکې ویلي وم چې انټرنیټ استفاده کولی شئ. ډېر یو خوندور کیبورډ ده. پښتو لیکل غواړئ پښتو کولی شئ پکې هر څه رقم ته چې تاسو لیکلو غواړئ هغه رقم ته لیکل پرې کولی شئ. کلیک کوم ګوره پښتو لیکل وي زه اوس دې کې پښتو لیکم. هر څه چې تاسو لیکئ ګوره ته وایم چې صیف اس سین شو یې شوه او فې شوه. صحیح شو. تاسو دا رقم ته لیکل پرې کولی شئ. زه به دا یو بل لینګویج ته چینج کړم، عربي کې به دا ډېر ښه ولیکل شي. زه راشم دې کې اوس صیف لیکل غواړم. زه کوشش کوم چې درس اوږد نه شي ریکارډ شي بیا تاسو ته په ډاونلوډ کولو کې په کتلو کې کومه ستونزه ونه اوسي چې څومره زه شارټ کوم هغومره درس اوږدېږي. صحیح شو. صیف صحیح شو. ګوره دا راغللو. نو هر څه لیکل به تاسو ته اسانه الریډي ځکه سجیشنز هم درکوي چې څه ته غواړئ هغه درته سجیسټ کوي. کافي هم کولی شي کوم څه دې کافي کړي ټول درته ښیي. سیټینګ د دې څخه دا هم تاسو ترسره کولی شئ. نو دا کیبورډ ته غواړئ که نه که یې غواړئ رایټ کلیک وکړه او دې کې چیک ولګوه. دا چیک ولګوي دی ماته وښودلو که نه غواړئ دا چیک ونه اخواته که ګوره کیبورډ ورک شولو. نو ښه خبره ده چې دا تاسو سره آن وي هر وخت ځکه تاسو کار کوئ یا خط لیکئ نو دا تاسو ته مهم ده چې در سره موجود وي. رایټ کلیک کوم. بل دا شو انک ورک سپیس بټن دا مهمه خبره ده. تاسو سره به دا نه اوسي یو انسټال کول غواړي په دې کې کله چې ما په دې باندې کلیک کوم انټرنیټ مو چې دا آن وي دلته کې ګورئ زما سره یو بټن یو دانه آیکن یې راکړلو وینډوز انک ورک سپیس ګوره په دې باندې زه رایټ کلیک کوم. ډېر یو خوندور پروګرام په دې کې پروت ده زموږ دپاره ده چې کله موږ ټیچینګ کوو آنلاین نو وایټ بورډ ده دا به تاسو سره انسټال نه وي دا انسټال کول غواړي نو باید ته نیټ ولري. زه په وایټ بورډ باندې کلیک کوم.
ګوره دا اپشن ما آن کړلو. وایټ بورډ باندې مې چې کله کلیک وکړلو زما سره وګورئ یو سپینه تخته به تاسو ته اوپن شي. په دې ځای کې لکه څنګه چې په کلاس کې تاسو ته استاد په وایټ بورډ باندې کار کوي، زه هغه ټول کار همدلته کې زه ترسره کولی شم. ورته دا ما مخکې کار کړی ده، دا زه غواړم نوی وایټ بورډ واخلم. وایټ بورډ مې چې کله واخیستلو او دا انسټال کول غواړي، کله چې تاسو نیټ کنیکټ کمپیوټر سره کولی شئ ځان لپاره دا انسټال کړئ، همدا طریقه وکاروئ او انسټال کړئ. ګوره نوټس لیکل غواړي، ټیکس راوړئ. دې نه زه کولی شم چې هر ځای کې ټیکس وغواړم لیکلی شم. دلته کې ټیکس لیکل غواړم، سیف آنلاین اکیډمي. صحیح شو؟ دا مې ګوره ټیکس لیکل شول. او که زه وغواړم چې نه دا لیکل شو، ګوره یو ځای بل ځای ته هم ته وړلی شي، هر ځای ته چې وړل غواړې کلرز وغیره چې ورته ورکوي دا هم ورکولی شي. دا لیکل تور دی، رنګ یې سور غواړي، سور ورته ورکه. دې نه تاسو کولی شئ دا ورته چینج کړه. بله خبره دا شوله، زه غواړم چې عادي همدا شانتې وکاروم. دې نه تاسو کولی شئ چې هر څه وکړئ. دا اوس یو دنه مارکر حیثیت زما سره لري، نو زه کولی شم چې هر څه ولیکم. لکه تاسو ته لیکلی شم 2 جمع 2. صحیح ده؟ 2 جمع 2 څو کېږي؟ 4 ډوډۍ کېږي. صحیح ده که نه؟ وایي شویه 2 جمع 2 څو کېږي؟ هغې ته چا ویلي و، یو کس ووایي چې 2 جمع 2 څو کېږي، ورته ویلي 4 ډوډۍ. دا کار مې وکړ او زما هم اشتها خلاصه د شپې ډېره ناوخته ده، ځکه مې 2 جمع 2 4 ډوډۍ. نو داسې کې نور رنګونه هم شته، تاسو هر رنګ چې استفاده کوئ هغه نه کولی شئ. بیرته یې خامول غواړئ دا سلیکټ کړه او دې نه ورته وایي چې دا ماته ډیلیټ کړه، ډیلیټ کولی هم شي. انډو کوئ، انډو کا او دا شان دي کې د کنټرول سره انډو کیږي. دا دې نه ختمولای شي. دې نه ته کولای شي چې شیپس وغیرہ راوړئ. تاسو سره هر قسم شیپس چې وي دا تاسو راوړلای شئ. دا د دې مابین کې لیکل کولای شي، د دې لیکلو رنګ بدلولای شي، د شیپ رنګ ورته بدلولای شي، د دې شکل کوم رنګ چې دا هغه هم تاسو ور بدلولای شئ. نو دا یو ډیر یو زبردست ښکلی یو سافټویر زموږ سره راوپن شو، یو پروګرام زموږ سره راوپن شو، یو اپلیکیشن ده چې وایټ بورډ حیثیت لري. د مکتب په شان، د مکتب کې خو مو لیدلي وي هغه تورې او سپینې سپینې تختې، ټول هماغې سره ایمیج راوړئ، ډاکومنټس لیکل وي، نوټس لیکل وي، ټول تاسو کولی شئ چې ښه مزیدار توګه باندې ولیکئ له ځان سره. خدام تاسو غواړئ چې ران کولی شئ ځان دپاره کاروئ، کله هم په کار کېدلو درس مرس په ورکولو دې نه تاسو استفاده کولی شئ. بل داسې کې به تاسو سره دا شی راشي چې تاسو ته به د سکرین شاټ دپاره یو سهولت اوپن شي. کله چې تاسو دا چیک آن کړی وي په او شو وینډوز انک ورک سپیس کې تاسو سره څه سهولت راځي؟ تاسو سره د سهولت راځي. ګوریا زه چې کله په دې باندې کلیک کوم، دې کې ما سره ګوریا اپشن راکوي چې فول سکرین سنپ، مطلب دا د ټول سکرین نه تاسو وکړه یو دنه سکرین شاټ واخله. کله چې په دې باندې کلیک کوم نو ماته څه کېږي؟ یو دنه سکرین شاټ دا واخیستل شو. ټول سکرین یې ګوره دا یو سکرین شاټ واخیستلو. چې سکرین شاټ یې واخیستلو اوس ته کولی شي دې کې ګوره داسې نه رنګ منګ لیکل په همدې سکرین شاټ د پاسه ته یو نښه کول غواړې، فار مثال دا ایریا ځان ته انتخابوم. دې نه کولی شي تاسو دا نخې مخې هم ځان دپاره پرې وکړه، همدا شان دا بیرته پاکې کولی شي. پاکې کې پاک پسې راواخله، کمپیوټر سلو شو. دا شانتې غواړي دې کې نیو اپشنز دي، دا ثبت کوي، سنپ کولی شي. نیو سنپ غواړي، بل غواړي سنپ ان 3 سیکنډ، مطلب دا زه دلته کې چې کله کلیک کوم 3 سیکنډه پس چاره وینډوز راوپن کوم نو هغه به سکرین شاټ راته واخله. 10 سیکنډه پس ما د سکرین شاټ واخله، ځکه دا کوم 10 سیکنډه پس ما د څه کېږي یو دانه سکرین شاټ اخیستل کېږي. که نوی سنپ اخیستل غواړئ باندې کلیک کړئ، نوی سنپ به ورسره واخلئ. اوس غواړم چې دا فرض کړه سیب کړم ځان سره، دې نه کولی شي دا کرپ کړي، دا انځور کموالی زیاتوالی پکې راولي. ګوره تاسو یې کرپ کولی هم شي. دې پورې ما ځان ته کرپ کړلو. چې کرپ دې کړلو د پسې انټر وهه، دا د کرپ شو. ورته ګورئ چې تاسو کولی شئ دا سیب کړئ، زوم په واسطه زوم کېږي او بیرته هر څنګه چې غواړئ ټول سایز ته چینج کولی شي. دا درته ثبت کړه نو سیب اپشن باندې کلیک کړه، دا سیب اپشن ده ښه، سنپ باندې کلیک کړه. کوم ځای کې سیب کول غواړئ؟ ډیسکټاپ کې سیب کول غواړم، هر نوم چې ورکوئ دې نه ورته نوم ورکړه او ځان سره یې ثبت کړه. دا فایل تاسو سره ثبت شول او خلاص سکرین شاټ دې هم وشولو. پوه شوې؟ دې په واسطه تاسو کولی شئ چې خو خوندور او مزیدار سکرین شاټونه هم د خپل کمپیوټر څخه واخله. بل تخنیک ځان سره تخنیک کې حسابوئ ښه، دا تاسو تخنیکونه ښیم، څومره تخنیکونه مې درته وښودل سره پې ځان سره نوټ کوئ په دې درس کې. بله خبره زموږ سره ګوره ټاسک منیجر کې مې ډېرې خبرې وکړلې، همدا شانتې په وینډوز کې مې خبرې وکړې، شارټ کټ مې ته وښودلو، دا انک مې درته وښودلو، نو ټچ شو ټچ کیبورډ بټن شاید ډېر ته پته نه ولګېدلی شي او اوس به ورته پته لګېدلې وي. بله خبره زموږ سره چې دا شو پیپل آن ټاسک بار کوم کانټیکس چې موږ جوړ کړي ول کسانو سره کوم کانټیکس دی اړیکه دی هغه ما ته ښودلی شي. دې کې ته کوم اپس ډېر زیات کاروي هغه هم د دې زده راوړي، نو دا تاسو سره هغه
لیست که ته غواړې چې دا کانټیکس کوم کسانو سره ته لري هغه ته په ډیسکټاپ باندې په ټاسک بار باندې وښیې او کې ونښیې ته چې میخه داسې لانجه ده موږ خلکو ناسم ځان پټو خلاصو ترنه خلک چاته ګټه نه ورکوي خلک زموږ په تاوان دي نو خلکو نه لري ګرځي صحیح ده دا بس وګوره چیک بونه اخواته کو بل خبره ده شو ټاسک ویو بټن هغه ټاسک ویو بټن راته وایخه ټاسک ویو څه شو یا ټاسک ویو دا ټاسک ویو بټن دا شی به ډیرو ته آن وي او ډیرو ته به دا آف وي دا ګوره زموږ سره ټاسکونه ښي چې هر څومره پروګرامونه ما اوپن کړي په ټاسک ویو باندې کلیک کوم نو ما ته ټول ټاسکونه ښي دا ده اوس غواړم زه ورډ ته لاړ شم دا ورډ ته راغلم ټاسک ویو باندې کلیک کوم غواړم چې ورډ نه چیرته لاړ شم ګوګل کروم ته لاړ شم نیټ ته راغلم خپل کروم ته مې زه غواړم لاړ چیرته زه لاړ شم دلته راشم بیرته دلته ګوره تا راوړي خیال مو نه ده ورته ټاسک ویو دې کې ته دا اپشن ده دا بټن تا ته شو شي او که شو نشي در سره صحیح ده دا بټن تاسو غواړئ چې شو شي او که شو در سره نشي دا ټاسک بټن کار ده صحیح شو خدای دې وکړي چې په دې مو هم سره خلاص شوی وي دا به هم کلوز کړم زه تاسو لانجې نه خلاص شو دا کیبورډ به هم کلوز کړو دا به هم کلوز کړو درته همدا کار تاسو کولی شئ د څه تر سره کړئ ګوره زه هماغه اله کیبورډ مې ختم کړلو فرض که او اس کې کیبورډ د زما سره او دا ما راوړلو اوس زه ورته وایم چې ما ته ګوره الټ او تاسو دا ټی بټن پریس کوئ دې سره هم تاسو ته ګوره ټول ټاسکونه ښیي ګوره دا ده زه چې کله الټ او دا ټی بټن پریس کوم ګوره به یو بل ته ټاسکونه ته دا وړي الټ او ټی بټن پریس کوئ یو ځای ګوره کوم ډاکومنټ ورډ ته غواړي ګوره ورډ ته لاړ شه ټی بټن پریس کوه ګوره تا وړي چې هر پروګرام ته ته غواړي غځي کې ودرېږه زه ګوره کروم ته غواړم ګوره زما سره کروم انتخاب شي یو ځل به تاسو ته وښیم کروم انتخاب شو بس دا ته پرېږده کروم چې کله پرېښودلو نو اتومات به تاسو سره کروم را اوپن شي الټ بټن کې ورډ پریس کوم ګوره الټ ټیب به تاسو پریس کوئ ښه ورډ ته ځم ګوره ورډ به راسره اوپن شي راځم بیرته ګوره بل کوم پروګرام مې په کار ده کروم مې په کار ده نو بس کروم کې فاتح شه سره ډایرکټ کروم اوپن شي خیال هم دا یو ډیره مهمه طریقه ده ګوره الټ بټن به ونیسئ د خپل کیبورډ څخه او ټیب بټن به تاسو پریس کوئ صحیح الټ بټن او ټیب به تاسو پریس کوئ راځم ریکارډ اوپن کوم ګوره ریکارډ ته مې راوړي خیال هم ورته ضرورت نشته چې تالته خوسې یو منډې وي یو چکر وي دلته کې روان دلته لاړ شه او ټچ کوه بل کوه ماوس دې راخیستی نه ده کله ماوس نه یو خوځي کله ماوس نه بل یو خوځي ځان د شارټ کټ سره عادت کړئ شارټ کټ کیز تاسو به یو دا وي چې ټایم به درته بچت کی بل به سمارټ ښکارېږي کمپیوټر چې استعمالوي دا خلک به ورته ګوري وایي دا کوم طریقه وکړه ښه کاریان به چې د اوس کمپیوټر چېرته ویلی خبر به نه چې کمپیوټر یې په کوم ځای کې ویلی ده انلاین یې وایي درس ویلی ده څوک به منیم نه چې انلاین کې دومره شیان زده کول نو خیر راځو الټ او زه ټیب بټن پریس کوم نو دلته به ګوره تاسو څه کوئ کلیک به کوئ صحیح شو هر پروګرام چې را اوپن کوئ هغه تاسو اوپن کولی شئ د طریقې سره نو خدای دې وکړي چې په دې هم پوه شوي یئ نو دې کې خو شی نه ول نور صرف ټاسک بټن چې کوم ده شو کوئ چیک ولګوه که نه شو کوئ چیک ونه اخواته که تاسو سره نه راشئ کلیک وکړئ دا به تاسو سره شو شي او که شو شوله او که مو ختمولی شي دا خله چې تاسو سره آن وي که یو بل ټاسک ته تګ غواړئ دې نه تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې دا ما سره خپله ګوره وړوکی او ښه ځکه مینیمایز به وینډوزي نو په دې خاطر مې وړوکی خو دا ده او که نه بیرته کوم بل پروګرام ته تګ غواړئ دلته کلیک کول ته به ته ډایرکټ وړي دا به تاسو ډېر زیات سمارټ کړي د کمپیوټر یوز به ډېر زیات درته اسانتیا راولي شو کارټانه دا کومه ده ښه ګوره دلته کې اوس نشته فلحال کارډ زما سره نشته اوس زما سره راغله دا څه کار کوي دا زموږ سره داسې ده لکه په اپل کې چې موبایلو کې چې ته سیري ده کله چې موږ غږ کوو اتومات زموږ د اواز سره دوی چې دا پروګرام زموږ ته اوپن کوي نو دا تاسو په کمپیوټر کې هم خلاصولی شئ خپل کمپیوټر کې به دا تاسو ټول ان کوئی دا موټر سپاره نو سپیل حال زما سره دا آن شولو صحیح ده ټل می مور دا به زه ناټ نو کما اوس زه ورته وایم چې دې کې تاسو هر څه ته تاسو ته به دې کې لیکي او ګوره زه ورته وایم چې اوپن ورډ ام اس ورډ اوپن ایکسل اوپن می ایکسل Okay. I'll open Excel 2013. واو خیر مو ورته څومره دلچسپ دي ضرورت نشته چې ټایپونه کوي اوپن پاور پوینټ پلیز هری اپ اوپن پاور پوینټ پرونانسیشن ته مو خیال وي ښه پرونانسیشن مو صحیح کوي اوپن پینټ او دا کلیک تاسو ولګوئ یو ځل مایک ورته آن کوي اوپن پینټ All right.
I'll open paint. Wow. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. My pleasure. I'm also available to assist on Outlook Mobile. Swipe right in Outlook Mobile and press the تاسو کول play سره button. تاسو خبرې وکړئ. I'll read your emails to د you. هغه وخت کار کوي چې تاسو وکړئ کله چې تاسو سره نت موجود وي او تاسو الریډي ان کړی وي او په هلته معلومات وي په دې نه تاسو ډېره خوندوره استفاده کولی شئ. ته وګوره چې ته غږ کې هلته ته بل د پروګرام را اوپن کېږي خوند ترې نه واخلئ ښه او بل به زه څه درته پرې را اوپن کړم بل به څه درته پرې را اوپن کړم اوپن اکسس نه خو دا چیک لګوئ ښه سوري دا چیک لګوئ تاسو بیا به دا چې کله تاسو کلیک وکړو دی کې اوپن اکسس پلیز All right. اما پروننسیشن وګورئ سم تباه ده Sorry, I couldn't find access for you. اوپن اکسس Okay. ګوره دا دې راته را اوپن I'll کړم open Access 2013. دا شان دی ګوګل تاسو اوپن ګوګل ګوره اوپن ګوګل پلیز Okay. I'll open Google Chrome. ګوګل کروم مې راته را اوپن کړلو نو دا دا انجوای وکړئ کمپیوټر نه مو خوند واخلئ د استعمال څخه خوند واخلئ او مزې کوئ ماته دعاګانې کوئ صرف نو ډېر شیزونه به انشاءالله چې تاسو نور هم یاد کړئ دا اپشن تاسو غواړئ چې در سره وي او که در سره نه اوسي که غواړئ چې در سره وي او انسټال وي نو رایټ کلیک وکړه دې ځای کې دا څه وکړه کوم کارټونه ده که هر څه ده دا تاسو چیک آن کړئ او که غواړئ چې نه وي نو چیک بونه اخواته کړئ اوس نشته فی الحال زما سره خو دا تاسو ځان سره دې ځای کې وساتئ او ټسبار باندې راوړئ چې ډېر بل دې څخه خبر هم لا نه وي بل خبره زمونږ سره چې د نیوز او انټرست شي دا تاسو غواړئ که نه سره شو نشي دا د زمونږ سره نیوز دی دې ځای کې چې ماته کوم معلومات راکوي 11 سانټیګریډ ده هوا دا شانتې ده دا شیزونه تاسو غواړئ که نه زه ته وایم چې هو دا زما سره دې وي شو آیکن اونلی یوازې آیکن ښایي ګوره نور شیزونه ماته نه ښایي ټیک شو نور شیزونه ماته نه ښایي صرف آیکن یې وښودلو نور پکې څه نشته ده زه دا بند کړم یو ځل صفازل را اوپن شوي دي ښه بل به څه وکړو مو خو دې باندې سره پریکټس کولو بس راځو بل ټرن آف یې که بیخي برته بند که بیخي ګوره دې ځای کې درته شو کېږي نه خو شو یې کې ښه ده کله کله به راته یو نیم معلومات درکوي ټیکسي مو ښیه او هر څه ماته ښیه بله خبره د ځای کې چې دی زموږ سره سرچ ده دا سرچ بټنه چې ده ګوره دا شاید تاسو سره نه وي په دې ځای کې هکر مې څنګه دې ستاسو کمپیوټر کې شته زموږ کمپیوټر کې نشته ده زما د ملګري کمپیوټر کې شته او دې کې نشته ده نو تاسو داسې کار وکړئ شو هایډن دا ده پټ به شي دا ورکې که بیخي نشته ده ګوره هېڅ هم نشته دې ځای کې نه سرچ کولی شي هېڅ هم نشي کولی هېڅ هم ته نشي کولی دلته به راځئ وینډوز سټارټ ته او سټارټ نه کې هم ګوره دې ځای کې دا سره سرچ نه کېږي الله اوس به څه کوو اوس به دا وړو کمپیوټر به مو روان کړی ښار ته هلته به نخري بیا به دوکاندار ته پیسې ورکوو یا به وینډوز کولو سره هېڅ ته ضرورت نشته ته خپل د کمپیوټر یو مسلکي یوزر یې اوس ته کولی شې چې نور ته کمپیوټر جوړ کړي نور سره ته هیلپ وکړي رایټ کلیک وکړه سرچ ته راشه او سرچ نه پس ورته ووایه شو سرچ آیکن ما ته سرچ آیکن یې وښیه دا د سرچ آیکن درته ښیي دې ځای کې ټول نه درته ښیي ګوره باکس نه ښیي صرف سرچ آیکن ده په دې کلیک کوه اوس ته کولی شې سرچ وکړې دې ځای کې هر څه چې سرچ کوي تاسو سرچ کولی شئ هغه کوم باکس چې هغه ما ورکړلو پیدا یې څه شوه د دې موږ ته د دې پیدا زموږ سره دا شوله چې ټاسک بار کې موږ ته ډېر زیات ځای راغلو دې ځای کې کولی شو موږ ډېر پروګرامونه را اوپن کړو اوس موږ ته ډېر زیات پروګرامونه اوپن شوي اوسي نو دا و تاسو سره چې شی و تاسو سره دا و تاسو سره سرچ نو اوس که زه راشم رایټ کلیک وکړم ورته وایم چې سرچ کې داسې کار وکړه چې سرچ باکس راته ښایي شو سرچ باکس کلیک وکړه نو اوس ګوره ماته مکمل سرچ باکس ښیي دا ده سرچ باکس یې راته مکمل وښودلو ګوره دا سرچ باکس مکمل راغلو مخکې یوازې آیکن و اوس راته مکمل سرچ باکس ښایي مکمل سرچ باکس اوس موږ ته ښودل کېږي نو دا د سرچ باکس نه وي سرچ باکس راوستل غواړئ تاسو سرچ باکس ښودلی شئ او که نه یوازې ښي ورکوي دې نه چیک ولګوه بیخي به تاسو سره ورک شي که چا کمپیوټر کې دغه شانتي و چې بیخي نه و دې نه به تاسو چیک ورته خواته کړئ او ورته ووایئ چې اول ماته 100 افغانۍ کریډټ کارډ راکړه هغې نه پسې زه ته جوړوم ضرورت نشته ته ښار تکلیف کوې کرایهګانې لګوئ نه زه یې ته جوړوم خلاص سترګې پټې کوئ جادو ده باندې مې سترګې پټې کړي به صرف راځي داسې نه به چیک اخواته کړي اوس خو چیک ولګېدو ورک ده چیک دې چې څنګه ورنه اخواته کړلو بس دا به څنګه چې تاسو سره بس شو شي هغه دغه شو کېږي ته ودرېږه
چې دې خوا کړو خدا ده اوس سرچ باکس راته وخه ګور سرچ باکس راغلو وای خره سره خلار کار دی وشلو 100 روپۍ دی وګټلې نیمه زمانه مستا پوه شو دی باندې بل خبره زما سره ټول بارز دي ټول بارز کې زما سره د ځکه زه غواړم چې دغه تزینی ټولز راوړم نو رائټ کلیک وکړئ تاسو ټول بار ته تاسو راو کولای شئ ځان ته ټول بار جوړ کړئ اډرس اول دا چې راوړم د ځکه ګورته چې ما راوړل زه کولای شم چې ما سره اډرس بار اوپن شولو دلته کې ځینی شیزونه مونږ لاندې ریسرچ کړي زه ورته وایم چې ما ته سره کا په سی ډرایو کې پارس کا یو سوي تاسو سره آی کان سی ډرایو د ګوره سکه چې غواړي ګوره سیمه څنګه ولي کړو دی مربوط څه شي دی هغه ټول ماته خیدا د شنو د سره موجود دي که زه راشم دی ولي کوم بیا دی کې ماته 400 دی په نوم باندې غره تخي که زه وایم چې ماته فرض مثال یو فایل دی یو نوم زور کوم دی یو فایل چې هغه نوم د انټرویو فایل دا را تر اوپن کړو انټرویو څنګه چوري کړو انټرویو لیټر او چې شي ته اوپن کول غواړي انټرویو لیټرز را تر اوپن کړو کلیک کوم ته انټرویو لیټرز دا تیار اوپن شول وای د دې کې دا کوم اډرس چې دا هم راته راکې هغه فایلز ما سره بیا را اوپن کیږي خراب دي خبره ته نو دا یو څومره سہولت تاسو ته راولي که تاسو چیرته غواړئ چې اډرس بار تاسو سره موجود وي کولای شئ تاسو خپل کمپیوټر کې مو اډرس بار د شانتي راوړئ فقط تاسو صرف نوم لیکئ چې نوم لیکلو تاسو ټول درکوي نو اف آی پی د زما په کار ده اف آی پی باندې کلیک کوم د زما سره یو فولډر ده هغه د اف آی پی فولډر یې ماته را اوپن کړل په دې کې چې کوم فایل نه دي زما هغه ټول په دې کې پراته دي نو دې اډرس بار تاسو د طریقې سره استفاده کولای شئ کوم نوې په کار ده نو تاسو د کارو کوي چې ټول بار ته لاشئ او د دې څخه اډرس څخه به چیک اخواته کیا بل کس وایي چې زما داسې په کار نه زه غواړم چې ټول ډیسکټاپ ماته شو کا نو ډیسکټاپ کې تکلیک وکا اوس ګوره تاسو یو ټول بار جوړیږي دی ټول بار ته اوس ګوره تاسو مکمل ډیسکټاپ باندې څو فایل نه ټول تاسو د استرازي یو فولډر ده د نو په نامه باندې فرض کا مسلم اکیډمي په نامه باندې مسلم اکیډمي کې کوم فایل یو پوسټر داشتره مای فایلز د دې کې څومره فایلز یو ټول ماته شو کیږي آنلاین انګلیش کلاس د دې کې څومره فایلز یو ټول ماته شو کیږي همدا شان چې دا ویب ډیټا کې څومره فایلز یو ټول ماته بیا شو کیږي نو تاسو کولای شئ د دې په طریقې باندې استفاده ورڅخه وکړئ په ډیسکټاپ باندې څومره فایلز یو تاسو د دې کې خوش خودلای شئ مثلا سمپل کلیک کوو هغه تاسو سره اوپن کیږي ضرورت نشته ډیسکټاپ ته یو بزی ته منډي وهي همدا شان په دې کې بل اپشن لینکس ته کوم فایلز لینک کول وی هغه هم تاسو سره راځي مونږ غواړو چې لینکس نو وسی کوم چې غواړي کې چیک ولګو چې کوم نه غواړي لینکس نو غواړم ډیسکټاپ غواړي ډیسکټاپ دې سره موجود وي چې تر سره ورکول دی وختل نو چیک په تاسو کې اخواته بکی ونه چیک به ونه اخواته کې بس دا مسله تاسو سره حل کیږي دا کو نو ټول بار تاسو جوړول غواړي نیو ټول بار باندې کلیک وکړه لازم ډیسکټاپ ته په ډیسکټاپ کې فرض مثال زه غواړم چې نو ټول بار جوړ کړم چا سره ټول بار جوړ اف آی پی سره ټول بار جوړول غواړم زه کې کلیک کوم سلیکټ کړم اوس ما سره شو ټول بار سره جوړ شو کله چې راشم دی باندې کلیک وکم ما ته به اتومات څنګه کې هغه فولډر برا اوپن کړي څون فایل نه ګورئ د دې کې ما سره پراته دي نو که ما هر فایل د ضرورت کېدلو پریزنټیشن ته دا کلیک کوم پروپوزل باندې هغه به ما سره څنګه شي را اوپن بشي دې ته ضرورت نشته چې بیا سرچونه کوي هر څه کوي نو که یو فولډر تاسو سره وي چې هغه ډیر زیات مهم وي یا کمپایل پروګرام دا ډیر زیات مهم ده تاسو کولای شئ هغه د دې لارې نه ده نیو ټول بار لارې نه پکې ورواچوي د دې کې یو نه تاسو کولای شئ بار نور هم خو چې اړیو کې چیک لګیدل هغه به تاسو د دې کې ان کیږي چې کوم کې چیک نه هغه به د دې کې درته نشو کیږي نو دا زموږ سره ټول بار او دا مهم درسونه کوشش وکړئ دا درس تاسو 15 ځل وګورئ سوزل 15 ځل چې ډاونلوډ وکړو پورا به ګورئ په دې هر یو باندې به عملی کار کوي او داسې کار به کوي ښه چې کله مو homework مدار ګوره کله چې راغلی ټاسک منیجر لاک سکرین ټاسک بار ته دی بیل سکرین شاټ ته لګي کار به کوي د دې ټاسک منیجر ته چې کار کول دی بیل سکرین شاټ واخلي شو ډیسکټاپ بیل سکرین شاټ واخلي سایډ بای سایډ بیل واخلي د دې هر یو اپشن ګوره یو 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 سکرین شاټونه تاسو واخلیا بیا مو چې کوم کار کولو هغه نه تاسو خط تا وي طریقه خو نه ته خودله چې صرف راشه د دې کې سکرین شاټ خو تاسو په هر طریقې اخیستل شي خو چې راغلی او د دې کې تاسو نه ده سم اوپن کړلو تاسو دا ګوره انکس ورک سپیس دا تاسو سره ان وي نو دلته راشي ګوره او چیک ما اخواته کړلو تاسو به دا چیک آن کړئ ورک سپیس کې نه ده ورک سپیس کې چیک مو څنګه آن کړل تاسو سره دا راځي دلته به تاسو سره موجود وي که په کوم وینډوز کې نوې فرق نه کوي عادي توګه باندې سکرین شاټ واخلئ او دوی باندې بیل کار وکړئ وینډوز 7 کې دا موجود ده په 8 کې موجود ده په 10 کې موجود ده په ټولو کې دا اپشن ته چې رائټ کلیک مو کړل د کې وزنی اپشن خیر نه وي خو نور ټول اثر نه وسی نور شي نه وسی خو دنه بغیر چې دي اکثره پکې شته ده چې کوم موجود وي د سره تاسو به د هغه نه کار مو چې کولو سکرین شاټ به واخلئ ماته به ولګي
ما ته به مولګي او دیغه نه پاس پچې د به تاسو هغه ته اپلوډ کې ګوګل کلاس روم کې چې دا اساینمنت جوړو هلته کې به هم تاسو اپلوډ کوئ نو دا نه حتما غواړم ضرور چې ګورې په 100 بجې درس باندې کټ کړی په 2 بجې باندې مدرسې کټ کړی چې زه دومره خواري کوم دومره وخت ورکوم او دغه باوجود هم ته درس نه ګوري نه ریکارډ کوي نو دینه به خداوي چې بیا مکمل موږ درس سٹاپ کو نو نور باندې درس خپوي نو په خپل باندې درس مو ګوري بار هر قسم مشکل ستونزه وي کوي چې ما سره راغلي او هر مشکل مو په وخت باندې حل شي نن ورځ د پر هم دومره بس تاسو ما په دواګانو کې ساتي زه به تاسو دواګانو کې ساتم یو بل ته به د کامیابی او سلوړی دواګانی